ته بد انسان نه یې خو ستا غوسه تا بد ښکاره کوي. کله چې ته غوسه شې ته هغه خبرې کوې چې خپله یې هم نه مانې. حقیقت دا دی غوسه اکثره د کمزورۍ نه وي نه د زور. کله چې ته له دننه ډکې له فشار له درد له ناولو خبرو نو یو کوچنی شی تا هم غوسه کوي. ته په بل چا غوسه نه کوې، ته په خپل حالت غوسه کوې. خو مشکل دا دی هغه څوک چې تا ته نږدې وي همهغه ستا د غوسې هدف ګرځي. ستا یو سخت لفظ د بل چا په زړه کې کلونه پاتې کیدی شي او وروسته چې هر څه آرام شي یوازې یو شی پاتې شي پښیماني. ته خلک نه ځوروې، ته خپل درد له خلکو سره شریکوې خو په غلطه طریقه. که ته خپله غوسه کنټرول نه کړې نو یوه ورځ به هغه خلک له لاسه ورکړه چې تا ته ډېر ارزښت لري. نو بل ځل چې غوسه درته راځي یوه لحظه چپ شه، ځکه ځینې خبرې بیا هیڅکله نه راګرځي.